بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 9 د نومبر کال 2015 چې د جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځ په برنامه کې نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ پاکستان کې د پنجاب پر پوز بریدونه، همدارنګه د افغانستان پاکستان په مذاکراتو باندې زغلنده نظر او ستاسو پوښتنو ته په اخر کې ځوابونه ورکوم. خو نن د ټولو مهمه موضوع دا ده چې په پرون شپږم د نومبر چې په ترکیه کې د هغې په وساطت سره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دریم پړاو د مذاکراتو دغه شو. مخکې له دې نه چې هیئت خپل د هوټل نه ووځي او حرکت وکړي لاړ شي د مذاکراتو خواته، دلته دوی حرکت وکړ. هلته پاکستان په سپین بولدک او په قندهار باندې حمله وکړله او د سرحدي ساحې بالخصوص د په نامه د ویش بازار یا ویخ بازار د دې کې بمبارد یې وکړ. ډېر ځایونه یې وران کړي دي، ډېر خلک یې وژلي دي او بدون د کوم معنا او مقصد نه برید یې کړی دی. یعنې دومره منافقانه لوبه ده چې هلته تا رابلي مذاکراتو ته، دلته په تا باندې برید کوي. او بیا په میډیا کې چې د دې هغه کوم یو سوشل میډیا ده چې اردو یې کنټرولوي، هلته بیا دوی دفعتاً دا وایي چې دا کار افغانستان وکړه، دلته موږ لاړو مذاکرات ته، دوی په موږ برید وکړ نو موږ ځوابي برید پې کړی دی، در حال چې افغانستان برید نه دی کړی. د دغې په مقابل کې باید په وسیع پیمانه باندې خبرې وشي، پروپاګند وشي، تبلیغات وشي چې دغه خبره چې هغوی کوي دروغ وایي، خپل خلکو ته دروغ وایي، د هغوی اذهانو سره لوبه کوي، ذهنونو سره لوبه کوي او هغوی ته دروغ وایي چې په موږ باندې حمله وشوه، موږ ځوابي حمله کړې ده، در حال چې هغوی برید کړی دی. افغانانو برید نه دی کړی، افغانان خو لاړل هلته چې کیني خبرې وکړي. نو د مذاکرات او د مذاکراتو د منځه وړلو لپاره دغه خبره مخکې نه وزیر دفاع کړې وه. هلته د هغې مصاحبه په تلویزیونونو کې روانه وه چې دا مذاکرات که کامیاب نشي موږ برید کوو، بله لاره نه لرو، موږ به برید کوو. خو مذاکرات لا شروع نه و چې برید یې وکړه او دا برید دغه شو. په دې باره کې زلمي خلیلزاد دا خبره کړې ده چې پاکستان باید د دې توضیح ورکړي چې ولې د مذاکراتو په حالت کې دوی برید وکړه او د ده ځواب به د دوی څه وي، ځکه چې دا یو غیر دغه. په عین حال کې تاسو هم د پرون هم یو د اسکزي صاحب خبرې مې تاسو سره شریکې کړلې، همدارنګې د دوی د خپله د وزیر خارجه خبرې چې دوی ویلې چې موږ هلته خبره جوړه کړو دلته خرابېږي. یا بله ورځ د دوی یو بل غړي خبرې مې تاسو سره. نن آصف درانی چې د آیسای بالکل په پټ دی او د افغانستان په خلاف ډېر یعنی چټیات غږیږي، غلطې خبرې کوي. یعنی نن د هغه ضمیر هم ژوندی شوی و، د آصف درانی ضمیر هم ژوندی شوی و. هغې پاکستان ته دا دغه وکړ چې د افغانستان موقف تایید یې وکړ. هغې ویل چې دا ټي ټي پي چې ده د دې کنټرول کول دا د اسلام آباد کار دی او د دې غوښتنه د طالبانو نه دا یو نادرسته عمل دی، موږ باید خپل دغه وکړو. او بل دا دی چې ډېر یو سپینه او پاکه خبره یې مو کړله چې دا کوم شی چې زموږ په خلاف روان دی د ټي ټي پي، دا د پښتنو نفرت دی لپاره دی چې هلته د دوی حقونه نه دي ورکړل شوي، ظلم ورسره شوی. دا مشکل باید اسلام آباد په خپله حل کړي، نه چې د غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. یعنې حد اقل دغلته د دې سړي دا ضمیر ژوندی شوی او دا خبره یې وکړله او دا یو واقعیت دی. همدارنګه د پاکستان په پارلمان کې اکثر اعضا اوس لګیا دي جګیږي او خبرې کوي او وایي چې د خواجه آصف خوله باید وتړل شي او دې دا خبرې باید نشر نشي، ځکه په عوض د دې چې مسله حل شي دا په اور باندې پټرول اچي او اور ته لمن وهي. نو دا دغه کاملا د دوی په خلاف روان دی. بله خبره دا ده چې طالبانو ته چې دغه اسحاق ډار ویلي چې ما 6 زنګه وهلي، اسلامي امارت دا خبره رد کړله، ویلي دا حقیقت نه لري، دا یو دروغ محض دي، 6 زنګه دوی موږ ته نه دي وهلي. د ټول نه مهمه خبره بله دا ده چې نن مذاکرات هلته شروع شو، دوی بمبارد وکړه. زمونږ د اسلامي امارت هیئت چې د عبدالله قوسیق په مشرۍ د کوم ځای کې چې دا مذاکرات روان و چې فکر کوم په کانټیننټل هوټل د ترکیه کې و،
استانبول کې د هغه ځای نه دوی وتي دي او بایکاټ یې کړی دی. بیرته تللي دي نه دي تللي، په دې باندې بیا نور زه مطالع شوی نه یم او کوم خبر هم رانغی. نو خدای وکړي چې بایکاټ یې کړی دا خو به بهترین کار کړی، ځکه چې په دې رقم سره لوبه نه کېږي چې ته دلته یو خوا نه مذاکرات کوې هلته حملې کوې. نو او د دې باره کې زما موقف تاسو بالکل واضح معلوم. ما اول نه ویلي وو که تا سره معاهده وم کې در باندې برید کوي، که معاهده ونم کې در باندې برید کوي، د معاهدې په وخت کې هم در سره برید کوي. تیر ځل چې د اوربند معاهده وکړه یو ساعت بعد هغه مات کړه. بنان اعتماد پې نه دی پکار، د ده غاښونه ماتول پکار دي او د ګاونډیانو سره خبرې پکار دي او د هغې نه داسې اسلحه ترلاسه کول دي چې دی جهاز و دی چې دغه مخه دې ونیوله دی بیا نور دا زور نه لري، دی به بیا په خپله تا سره مذاکرات ته کیني او هر خبره به در سره مني. راځم د پاکستان کې د عملیاتو په باره کې د پنجاب کې اول ځل لپاره ټي ټي پي د خپل والي چې هلته د عملیات کوي د هغې یو ویډیو جاري کړې ده چې یعنې دی ښیي چې دی په پنجاب کې موجود دي او دی هلته خپل یو کمیسیون لري، یعنې دغه کار لري، ګروپونه لري او د دغه والي عمر ماویه په نوم باندې د هغې یو ویډیو جاري کړې ده چې دی خپل ګروپ سره خپل ډلې سره یې ښودلې چې په پنجاب کې هم دی خپل عملیات ته ادامه ورکوي. همدارنګې په بلوچستان ژوب کې د ژوب په سیمه کې سنبازه ساحه کې یو نظامي وژل شوی دی او 2 تنه نور زخمی شوي دي او د بیلې یو سرباز یا د ازادۍ غوښتونکی هم په شهادت رسېدلی دی. همدارنګې په 15 نظامي افسران په نتیجه د یو انفجار کې په بلوچستان د کیهان په سیمه کې وژل شوي دي. دوی اصلا هلته مینپاکي کوله، دا مینونه ورته عقدې کېنولي، دغه مین په انفجار کړی دی او 15 تنه افسران د اردو د پاکستان وژل شوي دي. دا و د پاکستان خبرونه. اوس راځم د نړیوالو خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې ټرمپ د یو نوي منع د ضروي اسلحې یعنې بندیز پیشنهاد یې کړی دی، ځکه چې د بله ورځ دا خپل وزارت ته وویل چې تاسو دا ټیسټونه وکئ او د ټیسټونو ترڅنګ یې اوس بل دا دام کړی دی چې څنګه به ټیسټونه روان وي، بعضې دغه به خپل دی ټیسټ کړي، بیا به بیرته د منع سلاح خواته به لاړ شي که وشي یو بل قرارداد امضا کړي. او امریکا دا هم وایي چې داسې یو میزایل په اروپا کې د روسیې په خلاف هلته نصب کړي دي چې په ظرف د 7 دقیقو کې یعنې ماسکو وهلی شي. همدارنګې امریکې د دغه نوي پلان لاندې چې د اتومي ضروي اسلحې خپل زیاتوي د یو نوي میزایل باندې کار شروع کړی دی چې دا به 13,000 کیلومتره واټن به وهي او د دې دغه به د اورشنیک چې هغه میزایل چې دی اوس وینزویلا ته لیږي د هغې په خلاف باندې دا یو نوی ماډل میزایل دی اراده لري چې جوړ کړي. همدارنګې په نړیوالو خبرونو کې اسرائیل په لبنان باندې خپل قوي حمله برید شروع کړی دی او همداسې د اوربند ماتولو د دغې په فلسطین کې کړی دی چې کومې ورځ نه اوربند یې مات کړی 209 تنه فلسطینیان په شهادت رسولي دي. د نړیوال اتومي انرژي مدیره اداره یو ځل بیا سره کینی او د دې ناستې په باره کې چې د ایران سره د دې په دغې په غنا یورانیم او په دې مسایلو باندې خبرې کوي. نو د دې په متعلق باندې ایران، چین او روسیې یو ناسته کړې ده سره یو ځای د دوی خپل هغه اجنډا او پالیسي سره یوه کړې ده چې هلته به کوم څنګه موقف به نیسي، په کوم موقف به سره خبرې کوي او څنګه به د غربي نړۍ هغه کوم موقف غلطي چې نیولی دی د هغې رد به څنګه کوي او هغې جواب به څرنګه ورکوي. دا یو ډیر ښه مثبت خبره ده چې که چېرته هلته دوی ځي دی باید په مشترکه په یو فکر او په یو نظر سره لاړ شي. دا نړیوال خبرونه. اوس راځمه ستاسو پوښتنې ته. لومړی پوښتنه خو د ورور قدرت الله ده چې دې ماته دا لیکلي د نیویارک ښار نوي وکیل زهروان ممداني په هکله یو تبصره او لږ څه معلومات موږ ته راکوي. دا 40 کلن ځوان زهروان کوامي ممداني چې د مکمل نوم دی پیدا شوی په 18 د اکتوبر 1991 کې دی. د 2021 نه راپدې خوا د 14 ولسوالۍ یا 36 ډسټریکټ د کالیفورنیا
دغه دی د پارلمان غړی دی او همدارنګې د پخپله د والده چې ده میرا نیره دا د هندوستان یو ډایرکټره او اکټره ده چې په یعنی د فلمي دنیا نه ده او محمود ممداني چې پلار دی محمود ممداني دا د یوګاندا افریقا نه دی او کله چې د مور سره واده کړی دی نو هندوستان ته منتقل شوی دی بیا بعد لغې نه دوی امریکې ته راغلی د خپله د ممداني ښځه چې ده په نامه د راما سواف دوجي یا دوجا دا چې ده دا سوریایي ده د سوریې نه ده دا په شغل کې په مسلک کې اکټرس هم ده او دغه هم ده ډیزاینر هم ده نو دا د کورنۍ دغه دی د پلار چې دی پروفیسر دی محمود ممداني په 2004 کې چې کله د ترهګرۍ جنگ په خلاف امریکا افغانستان ته راغله 2001 کې راغله د په 2004 کې یو کتاب ولیکه په نامه دی ګود مسلم او بد مسلم ښه مسلمان او بد مسلمان دغه وکړو دا کتاب په هغه وخت کې ډیر زیات شهرت پیدا کړ خرڅ شو نو به د بیکګراوند دا دی چې دا د مسلمانې کورنۍ نه دی یعنی د افریقا او د هندوستان نه شریک ښځه د سوریې نه ده او په خپله سره دی چې د فکري لحاظ نه دا ځان ته دیموکرات سوشلیست وایي خو معتقد په اسلام او په الله باندې دی ځان ته پراکټیسینګ مسلم ځان ته هم وایي اما د سیاسي ایدیولوژي د لحاظ نه دا دغه دی د سوشل دیموکرات تیوري باندې عقیده او مکتب دی چې سوشل دیموکرات نه معنا دا ده چې د اجتماعي عدالت باندې معتقد دی چې ټولنیز عدالت راشي او د خلکو حقوق او دا مراعات شي نو د چون ډیر زیات سیاسي بیکګراوند نه لري عمرم دومره نه دی عمرم ډیر کم دی نو د متعلق نور زیات څه دنه معلومات نشته هیله ده چې دومره معلومات مې راټول کړي تاسو ته کفایت وکړي راځم په نامه د ډاکټر محمد د پښتنه کړې ده او دا پښتنه په ریفلیکشن افغانستان کې په دغه چینل کې راته لیکلې و او دغه چینل نه دغه سوال ماته راغی نو زه به دا ځواب کوم دی لیکلي چې پاکستان له اسلامي امارات سره څه مشکل لري کله افغانستان سره دښمنی لري د افغانستان د هر نظام سره مشکل لري چون د عمیقه مشکل دا دی چې د په دې پوی دی چې دا بقا نشي کولای او د خوره چې دا دوام نشي راوړلی ځکه د سید د هندوستان خوره ده او سید د افغانستان د دنه دا جوړ شوی دی او دا په دې پوهیږي که چیرته افغانستان تقویه کیږي قوي کیږي په خپو ودرېږي نو د دې خوره نشي پاتې کېدلی ځکه پښتانه به سره یو ځای کیږي دا هغه درد دی چې د هیڅ نظام سره دا نه کوي نو تنه د دښمني د اسلامي امارت سره نه دی د دښمني د افغانستان سره د افغانستان د منځه وړلو په فکر کې دي د افغانستان د تجزیه په فکر کې دي همدا بابت باندې چې پرون شپه مې برنامه وکړله خپل ایجنټانو دغه ته پیسې ورکوي او په افرادو په ذریعه باندې دغه تیوري ته چې افغانستان د تجزیه او د در حال چې خپل تجزیه خواته روان دی په افغانستان کې هیڅ اثر هم نشته دی خو د هغې ته لمن وهي آخري پوښتنه د ورور د په نامه د عبدالله ساحل دی وایي چې د جمهوریت په وخت کې یو شخص و د حاجي فرید په نامه او ستا په رقم به یې حقایق بیانول نو د حاجي فرید په حق لکه څه معلومات راکړي زه په دغه اوس فعلا دومره نه پوهېږم چې حاجي فرید کوم ځای کې دی خو څومره مې چې معلومات ترلاسه کړي ویل کېږي چې په دوبۍ کې اوسېږي هملته کوم خپل تجارت یو څه مخې ته وړي بیکګراوند یې دا دی چې زه دی د یو مکتب نه خلاص شوي یاستو زما د یوه لیسه کې درس ویلی دی دی 12 کې و زه په 10 کې ومه دی د لیسې قاري و هر سهار به چې زمونږ لیسه شاګردان ودرېدل نو هغه یو قرائت به چې کېده هغه قرائت به ده کوه اسلامي مسایل یو حدیثو دا به هم دغه کوه او بل دا دی چې زه خپله چې ومه د لیسې کې د کنفرانسونو د کې لږ زه فعال ومه نو په هغه اساس سره په دغه یو وجه اشتراک لرو چې د یوې لیسې نه خلاص شوي یاستو د مجاهد لیسې نه او په عین حال کې دا یو بل دغه هم لري چې زه ما باندې هغه وخت کې یو برید وشو ګواښ وشو
د یو سیاسي ګوند د خوانه، ځکه چې افکار او اختلافاتو نو یو ګوند به په بل باندې بیا هغه کس باندې چې په لیسه کې استادان په مقابل کې ودرېدل، بیا د چې د هغې نوم ستارو او د غزني و او فکر کوم د حزب اسلامي نه و، بیا د هغه وزغلوه ویې وهه او بیا هغه د لیسې نه اخراج کړلی شو. نو د زما نه په حساب دفاع هم کړې ده په هماغه وخت کې چې زه د دغه تاریخي دغه ما سره معلوم ده کېدای شي هغه ته به په یاد وي که به نه وي. نو د دغې لحاظ نه دی د یو مجاهد کورنۍ نه دی، د پروان کاپیسا د تګاب د منتسیمې نه دی، که چېرته اشتباه مې نه کړې فکر کوم چې د میا ګل جان هغه د لمسو نه دی چې یو روحاني شخصیت او جهادي شخصیت او د اول وخت کې چې جهاد دغه شو، نو د کورنۍ جهاد د اول نه شروع کړ، د روحاني متدینه او مجاهد کورنۍ سره تعلق لري. همدې اساس باندې خپل جهاد سلسله یې هغه دغه لکه ما چې خپل هغه دغه پرې نښوده، په اول جهاد کې موږ مایید او دویم جهاد کې د امریکا خلاف و، دم باوجود دي چې کابل کې خو د امریکا په خلاف و او دا د هماغه خپل د کورنۍ اساسات یې ساتلي دي. نو حاجي فرید مجاهد دی، یو مجاهد کورنۍ نه دی، روحاني کورنۍ نه دی، په جهاد په لمنه کې لوی شوی دی او د جهادي او اسلامي مفکوره لري او فعلا په دوبۍ کې اوسېږي. دغومره معلومات لرمه، نو هیله ده چې ستاسو ځواب مې درکړی. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.